اینجا ولسوالی چنارتوی ولایت ارزگان است، جایی که بند بزرگ آب به نام آقاجان در آن ساخته می شود. مسئولان شرکت انکشاف ملی میگویند کار پروژه های دیزاین تفصیلی و مطالعات این بند 50% تکمیل شده و ابراز امیدواری میکنند که بزودی کار عملی آن نیز آغاز خواهد شد. زین الدین صاحبی، یک تن از انجینیران شرکت انکشاف ملی میگوید در این بند ضمن تولید برق و آبیاری زمینهای زراعتی به بیش از 1000 تن زمینه کار نیز فراهم خواهد شد. حالات شو دغه اوس موږ شروع کوو عملا وروسته موږ ته معلومیږي چې نوعیت د بند به موږ څه رقم ټاکو، آیا خاکی بند به ټاکو، راکفیل بند ورته انتخابو یا مطلق کانکریتی یا گراویتی بند به جوړیږي. دا به موږ ته جیوتکنیک مطالعات معلومه. مسئولان ریاست انرژی و آب در ارزگان میگویند باشندگان ارزگان 10 سال برای ساخت این بند انتظار کشیدند که اکنون از سوی امارت اسلامی کار ساخت آن آغاز شده است. مسئولان همچنان اطمینان میدهند که طبق پلان در مدت 3 سال کار این بند تکمیل خواهد شد. اتفاق که منظور سوی بیا د پاتا ځینو مشکلاتو د وجه خو الحمدلله امارت اسلامی مشران پر دې باندې وتوانېدل چې د آقاجان د بند افتتاح وسوله. څو وخت مخکې موږ ته ټول شهیدان چې جمله برادر اخونو وزیر صاحب ټول راغلي و د افتتاح وسوله. نو ان شاء الله تعالی په درې د انجینران د قوله چې په درې کاله کې به د بند ټول کارونه خلاص شي. از سوی هم مسئولان در ریاست اطلاعات و فرهنگ این ولایت میگویند با ساخته شدن این بند توجه گردشگران به ارزگان نیز جلب خواهد شد و محیط خوب تفریحی برای مردم خواهد شد. رئیس اطلاعات و فرهنگ همچنان تطبیق پروژه های بزرگ را از اولویت های امارت اسلامی میداند. اول دا خبره کوي چې ولس ډیر خوشاله دی په دغه رقم پروژه سره چې امارت تطبیقوي. په دې پروژه سره دی د ټول هیواد ثبات برابر شوی دی. مردم عام میگویند ساخته شدن این بند برای باشندگان این ولایت یک رویا بود که در حال حاضر امارت اسلامی در تلاش به حقیقت تبدیل کردن آن است. آنان میگویند در قسمت تطبیق این نوع پروژه ها در کنار حکومت استادستند. دې بند بخی دا ډیر وختونه کېږي چې زموږ د پلرو په وخت کې لا د دې ډم دغه وچول د دې ځای شاله دغه کړی دی چې دلته به دا ډم دغه رئیس موږ ته په انتظار حتی ته د اوسه وخته پورې. نو د بند ګټه خو ډېره د ټول مسلمانان په بچیږي چې د دې روانه سي څو مخلوق ته د بند لاندې دغه ساش کال دا وبداسي وچ د مسلمانانو باغونه وسو کښتونه وسول دا ټول په بچیږي. نو ولې نه په خوشاله کېږي؟ یو مسلمان ته چې ګټه رسیږي باید مسلمان په خوشاله شي. نو زموږ د نیکهګانو د پلرو د وخت زموږ په یاد کېږي چې دا ډم چې و چې ډم جوړیږي دی موږ کښنیانو د موږ پلرو ویله چې موږ کښنیانو د ډم باس پکېدلی. مسئولان امنیتی در این منطقه همچنان از تامین امنیت این پروژه اطمینان داده میگویند در جریان کار هیچ گونه مشکل امنیتی پیش نخواهد شد. د شروع کېدو سره سم د روزګان ولایت امنیه قومندانۍ ټول امنیتي منصوبین د چنارتو ولسوالۍ د امنیه قومندانۍ امنیتي منصوبین ژمن دي چې په دې چارو کې د هر ډول رغنیزو وسایطو انجینران صاحبانو او نور کارمندانو امنیت ته پوره اطمینان ورکړي. تل به دې هڅه کوي چې د آقاجان بند چارې د امنیت له لحاظه په پوره ثبات او د امنیت په فضا کې ترسره شي. پلان ساخت بند آقاجان 4 دهه پیش در زمان حکومت سردار محمد داود خان گرفته شده بود، اما تجاوزات خارجی بر کشور این پروژه بزرگ ملی را با مشکل مواجه ساخت. طبق معلومات این بند از طریق 2 کانال بیش از 6000 هکتار زمین آبیاری و 6 مگاوات برق تولید خواهد کرد.